د اسلامي امارت استخباراتو د کابل له یو روغتونه ښځینه ډاکټرانې او کارمنانې شړلي دي او د اسلامي امارت د یو لوړپوړي قومندان استاد یاسر په اړه مهم معلومات خپاره شوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل د 15مې ناحیې د دیوان بیګي سیمې له دولتي کلینیک څخه یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته ویلي چې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د اسلامي امارت د امر بالمعروف او استخباراتو یو پلاوی دغه روغتون ته ورغلی او ښځینه ډاکټرانې او کارمنانې یې له روغتون څخه ایستلي دي. له معلوماتو سره سم دغه ستاجرانې د وروستي سمستر زده کړیالې وې چې پر روغتیایي زده کړو د ملاحبت الله د وروستي بندیز او د اسنادو نه لرلو له وجې هغوی له کار او دندې څخه شړل شوي دي. بلخوا د استاد یاسر زوی عمار یاسر وایي پر پکتیکا د پاکستان بمبار د مجبوریت له وجې و. د اسلامي امارت د لوړپوړي قومندان استاد یاسر زوی عمار یاسر په پاکستان کې د خپل پلار د مړي او ژوندي د ورکېدو 14 کاله پوره کېدو په پار لیکلي چې په تیرو 12 کلونو کې د پاکستان واکمنۍ له هغوی سره مرسته نه ده کړې چې د استاد یاسر د مرګ یا ژوند څرک ولګوي او د دوی ټولو هڅو ته یې هیڅ اهمیت نه دی ورکړی. هغه یوه یادیزه خپره کړې چې د پاکستان استخباراتو ورسره د استاد یاسر په موندلو کې څه ډول چلونه کړي او تر ننه یې د هغه د مرګ او ژوند معلومات پټ ساتلی دي. نوموړي لیکلي د 2019 زیږدیز کال د جنورۍ پر 14مه په دوحه کې شیر محمد عباس ستانکزي په همدې اړه د هغه وخت د ISI له مشر عاصم منیر سره لیدنه درلوده او پاکستان ته د ورتلو بلنه یې ورته راوړې وه. د ناستې په پای کې له اجنډا سره سم ښاغلي ستانکزي د استاد په اړه پوښتنه وکړه. عاصم منیر ما ته مخ کړ، په اردو یې راته وویل چې اسلام آباد ته لاړ شم، په 3 ورځو کې به معلومات درکړم. بیا یې ښاغلي ستانکزي ته کړل چې اسلام آباد ته راشئ نو موږ او تاسو به د امریکایانو په مخ کې جدي ستړي مشي وکړو تر څو هغوی فکر وکړي چې موږ دوستان نه یو. ستانکزي ورته کړل دا خیر دی چې بمبار مو نه کړئ. جنرال وخندل او وی ویل که بمبار شي نو فکر وکړئ چې مجبور یو. د استاد یاسر زوی له یوې خوا د خپل پلار د وژونکو او نیونکو له بد چلند څخه شکایت کوي، خو له بلې خوا پر پکتیکا د پاکستان بمبار د هغوی مجبوریت یادوي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.